د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ بوئ. د نن ورځې د درس عنوان ده د مثلث محیطي او محیطي دایرې شعاع پیدا کول. لومړی د مثلث محیطي دایره شعاع پیدا کول پیژندو، په هغې پسې وروسته د محیطي دایرې د شعاع پیدا کول به انشاءالله وپیژندو. که چیرې د مثلث محیطي دایره تعریفوو په دې ډول یې تعریفولی شو چې د مثلث محیطي دایره هغه دایره ده چې مثلث د دایرې په منځ کې واقع وي او درې واړه رسونه د مثلث د دایرې سره د مماس حالت کې وي. یعنې که چیرې په دې ډول یوه دایره ولرو، که چیرې په دې ډول یوه دایره ولرو، د دې دایرې په داخل کې مثلث واقع وي او د مثلث درې واړه رسونه د دایرې سره د مماس حالت کې وي. درې واړه رسونه یې د دایرې سره د مماس حالت کې وي، نو دې ته ویل کېږي د مثلث محیطي دایره. د مثلث محیطي دایره هغه دایره ده چې مثلث په داخل کې واقع وي او درې واړه رسونه د دایرې سره د مماس حالت کې وي. د مثلث د محیطي دایرې مرکز د مثلث د درې واړو عمودي نصفونو تکاتو ټاکی ده. یعنې که چیرې په دې ډول عمودي نصف رسم کو، نو د دې تکاتو ټاکی د دایرې مرکز بلل کېږي. د تکاتو ټاکی د دایرې مرکز بلل کېږي. د دې دایرې د شعاع پیدا کولو دپاره یو ځانګړی فورمول شتون لري. د آر پیدا کولو دپاره یو ځانګړی فورمول شتون لري په دې ډول ده. آر مساوي کېږي لومړی که چیرې د دې مثلث زولې مشخصې کو A زوله B او C زوله، نو لیکلی شو چې د دغې دایرې یعنې آر د محیطي دایرې شعاع مساوي کېږي آر مساوي کېږي A زوله ضرب B زوله ضرب C زوله. A زوله ضرب B ضرب C زوله تقسیم څلور A د مثلث مساحت راښایي څلور ضرب A، یعنی څلور چنده مساحت. کله چې وغواړو د دې دایرې یعنی محیطي دایرې شعاع پیدا کو، نو د دې فورمول په اساس کولی شو پیدا یې کو. د دې فورمول په اساس کولی شو د مثلث د محیطي دایرې شعاع په لاس باندې راوړو. د دې فورمول د ثبوت لپاره دقت وکړئ. که چیرې دې زاویې ته A نام ورکو، نو لیکلی شو چې ساین A همدغه رابطه ثبوتوو چې څه ډول لاسته راغلې ده. ساین A مساوي کېږي مکمله زوله A ده. که چیرې په عمودي نصف باندې په دوو برخو باندې وویشو، نو مساوي کېږي A پر 2 A پر 2 سره. ساین د A مساوي کېږي مقابله تقسیم وتر، یعنې A2 تقسیم R باندې. که چیرې R ته یو مخرج ورکو، نو لیکلی شو چې ساین A زاویه مساوي کېږي کسر الکسر جوړیږي لرې له لرې نږدې له نږدې سره ضربو. کله چې لرې له لرې سره ضرب کو صورت کې لیکو، یو ضرب A مساوي کېږي له A سره، دوه ضرب R مساوي کېږي 2R سره. نږدې چې له نږدې سره ضرب کو مخرج کې لیکو، یا داسې وایو چې A پر 2 په خپل حال لیکو، تقسیم علامه په ضرب بدلو، کس مخرج محفوظ کوو، یو پر R بیا هم مساوي کېږي A پر 2R سره. په دې ډول هم صدا کولای شو.
نو لیکلی شو چې ساین ای مساوي کیږي یوې پر دوه آر سره. موږ په تیر درس کې یوه رابطه زده کړې وه. کله چې دوه زولې ترمنځ زاویه معلوموي څه ډول کولی شو د مثلث مساحت پیدا کړو. د هغې لپاره موږ اړیکه زده کړې وه چې یو پر دوه ضرب بي یو پر دوه ضرب بي ضرب سی ضرب ساین ای زاویه. د دې فرمول په اساس کولی شو چې په لاس مساحت راوړو. نو د دې اړیکې په اساس باندې لیکلی شو چې ای مساوي کیږي یو پر دوه ضرب بي ضرب سی. ساین ای مساوي ده ساین ای مساوي ده ای تقسیم دوه آر، یعنی لیکلی شو ای تقسیم پر دوه آر باندې. که یو څه صدا کو نو مساوي کیږي ای ضرب بي ضرب سی ضرب یو ای ضرب بي ضرب سی ضرب یو که چیرې ضرب کو همدا قیمت لاسه راځي. دوه ضرب دوه څلور آر په خپل حال باندې څلور ضرب آرو. د آر او ای کې مزینه که چیرې سره تبدیل کو تبدیلولی شو نو په دې ډول آر به مساوي شي ای ضرب بي ضرب سی تقسیم څلور ای باندې. په دې ډول کولی شو ثبوت دې کړو یا لومړنۍ رابطه په دې ډول لاسته راځي. موږ وویل چې د مثلث محیطي دایرې شعاع پیدا کول. مثلث محیطي دایره متعریف کړه چې هغې دایرې ته ویل کېږي چې مثلث د دایرې په منځ کې واقع وي. درې واړه رسونه د مثلث د دایرې سره د مماس حالت کې وي. موږ د مثلث زولې په ای بي او سی نومونو یاد کړلې. رابطه مو ولیکله. کله چې وغواړو شعاع پیدا کړو د مثلث د محیطي دایرې شعاع نو آر مساوي کیږي ای زولا ضرب بي زولا ضرب سی تقسیم څلور ضرب مساحتو. څه ډول کولی شو دا رابطې ثبوت په لاس راوړو. موږ ای زولا ساین ونیولو، یعنی ساین ای مساوي کیږي مقابله تقسیم وتر مقابله تقسیم آر باندې. مخرج ته مو یو مخرج ورکو طرف پس لرې ضرب لرې نږدې ضرب و نږدې مو کړل ځکه کسر الکسر جوړ شو. کسر الکسر په دوه ډوله صدا کول شو، یا لرې لرې نږدې سره ضربول شو، یا داسې کول شو چې لومړی کسر په خپل حالت تقسیم په ضرب او دویم محفوظ کول لکه څه ډول چې ما درته ولیکلو. نو کله مو چې صدا کول ساین ای مساوي یو پر دوه آر سره شولو. موږ په تیر درس کې یوه اړیکه زده کړې کله چې واضویات ترمنځ کله چې دوه زولې ترمنځ ځای معلوموي له دې اړیکې څخه ګټه اخیستلی شو. د دې اړیکې په اساس باندې چې د ساین ای پر ځای موږ خپل قیمت ولیکلو. ساین ای مساوي ای پر دوه آر وه، همدا قیمت مو وضع کولو. کله مو چې صورتونه مخرجونه یو څه ساده کړل ای بي سی پر څلور آر سره ای مساوي شوله. د ای او آر ځایونه سره تبدیلول شو. په دې ډول مو ثبوت په لاس باندې راوړلو. انشاءالله چې د دې درس په مفهوم به پوه شوي وای. په دې کې مسایلو باندې هم کار کوو. دویم عنوان د مثلث محیطي دایرې شعاع پیدا کول دی. یو محیطي ده او دویمې محیطي دایرې شعاع پیدا کول دی. محیطي دایره چې ده د محیطي دایرې برعکس ده. لکه په دې کې موږ ویلي وو چې مثلث د دایرې په منځ کې کوي، لیکن په حال کې بیا دایره د مثلث په منځ کې واقع ده. یعنې په دې ډول طریقه شو چې مثلث محیطي دایره هغې دایره ده چې مثلث دننه واقع وي، یعنې دایره د مثلث دننه واقع وي او د مثلث په درې واړو زولو باندې مماس وي. دلته یې راسونه مماس وو، اما هلته یې زولي مماس دي. په دې ډول که چیرې یو مثلث ولرو د دې مثلث په داخل کې دایره شتون ولري، همدغه د زولو سره مماس وي، نه د رسونو سره. په لومړی کې د رسونو سره مماس وه، اما دلته یې د زولو سره
مماس وي. دې ته ویل کېږي د مثلث محیطي دایره. کله چې دایره د مثلث په داخل کې واقع محیطي دایره بلل کېږي. کله چې مثلث د دایرې په داخل کې واقع وي نو دې ته بیا محیطي دایره ویل کېږي. د دې مثلث یعنی د محیطي دایرې مرکز چې ده د داخلي نصف الزاویه تکاتو ټکی ده. یعنی نصف عمود څه ده نصف الزاویه کله چې زاویه پر دوو برخو باندې وویشي نو دې ته ویل کېږي نصف الزاویه چې انشاءالله په هندسه کې به په تفصیل سره پیژندو. نو دې ته ویل کېږي د دایرې مرکزو. په دې ډول مرکز پیدا کولای شو. که چیرې وغواړو شعاع په لاس باندې راوړو دا دې ته شعاع ویلی شو. د دې شعاع په د لاس راوړلو دپاره موږ یو ځانګړی فورمول لرو. فورمول یې په دې ډول ده R مساوي کېږي A تقسیم پر S یعنی مساحت تقسیم پر نیمه محیط باندې. د دې اړیکې په اساس کولی شو شعاع د محیطي دایرې په لاس باندې راوړو. د محیطي دایرې شعاع د دې اړیکې په اساس لاس ته راوړلی شو. که چیرې مثلث نومګذاري کو یعنی A, B او C مقابلې زولې پر کوچنۍ تورو سره وښیو نو د R ثبوت په اسانۍ سره په لاس باندې راوړلی شو. دقت وکړئ A, B او C مثلثو که چیرې مرکز یې په وښیو A, B او C مثلثو مساوي کېږي A, B او C مثلث مساوي کېږي A, O, C مثلث. دلته یو مثلث جوړ شو لاندې یو مثلث جوړ شو او د A, O او B یو مثلث جوړ شو نو د درې واړو مثلثو مجموعه مساوي کېږي د A او B C مثلث سره. یعنې په دې ډول A, O, C مثلث جمع A, O, B مثلث A, O او B مثلث جمع B, O او C مثلث B, O او C مثلث. نو A, B او C مثلث یعنی مساحت به مساوي شي. که چیرې موږ د A, O او C په لاس راوړو A او C قاعده B ارتفاع که چیرې شي په دې ډول لاس ته راځي. مساحت یو پر دوه ضرب قاعده ضرب ارتفاع یعنی R ارتفاع په R سره وښیو قاعده په B سره وښیو R ضرب B مثبت علامه په خپل حال د A او O B مساحت که چیرې په لاس راوړو د A O B قاعده C ارتفاع R موږ زده کړي په تیر درس کې کله چې د یو مثلث قاعده ارتفاع معلومه یو پر دوه قاعده ضرب ارتفاع کوو نو لیکو چې یو پر دوه ضرب R ضرب C مثبت علامه په خپل حال کو د B او C که چیرې په لاس راوړو قاعده چې د A څخه عبارت ده یو پر دوه ضرب A ضرب ارتفاع R ده R. نو په دې ډول یې ساده کولی شو. که چیرې R مشترک ونیسو نو یو پر دوه ضرب B مثبت یو پر دوه ضرب C مثبت یو پر دوه ضرب A سره به مساوي شي. نو A به مساوي شي A قیمت به مساوي شي R ضرب
په د هیل کې دوه مشترک نیسو کله چې دوه مشترک ونیسو نو لیکلی شو چې A مثبت B مثبت C A مثبت B مثبت C A مثبت B مثبت C په همدې ډول ده نو مساوي بشي A به مساوي شي R ضرب A جمع B جمع C تقسیم پر دوه نیمه محیط دی مثلا سره راځي که چیرې د یو مثلث مکمل محیط وغواړو چې پیدا کړو تیر درس کې مو زده کولو چې A جمع B جمع C کوو که چیرې نیمه محیط وغواړو چې پیدا کړو نو همدغه محیط پر دوه باندې ویشو یعنی A جمع B جمع C چې مساوي له P سره یعنی محیط سره ده که چیرې پر دوه ویشو نیمه محیط لاسته راځي په دې ډول A مساوي کېږي R ضرب A سره دواړه خواوې که چیرې پر نیمه محیط باندې ویشو نو R به مساوي شي نیمه محیط A تقسیم نیمه محیط باندې په دې ډول ثبوت په لاس باندې راوړلی شو دقت وکړئ موږ لومړی د مثلث محیطي دایرې تعریف وکړو چې هغې دایرې ته ویل کېږي چې د مثلث په داخل کې واقع وي او د درې واړو زولو سره د مماس په حالت کې وي کله چې موږ غوښتل چې مرکز وپېژنو مرکز د نصف الزاویات د تقاطع ټکي څخه عبارت ده درې واړه زولې موږ شعاګانې موږ رسم کړلې کله مې چې غوښتل د یوې شعا مقدار په لاس راوړو نو مساحت تقسیم نیمه محیط څخه لاسته راځي وموږ غوښتل چې ثبوت په لاس باندې راوړو موږ درې مثلث لرو د درو واړو مثلثونو د جمع حاصل موږ لاسته راوړو کله مو چې وغوښتل د دوی مساحات لاسته راوړو نو موږ د دوی لپاره یو تعریف زده کړو کله چې قاعده ارتفاع معلوموي نو کولی شو یو پر دوه قاعده ضرب ارتفاع کو مساحت لاسته راځي چې د درو واړو مثلثونو مساحت موږ په لاس باندې راوړو یو مساحت په دې ډول ده دویم مساحت په دې ډول او دریم مساحت په دې ډول ده نو د درې واړو مساحت لاسته راوړلو دپاره موږ قاعده ضرب ارتفاع ضرب یو پر دوه کړلو په دوی کې مو آر مشترک ونیو یعنی په هر فارمول کې آر شتون لري آر مشترک ونیولو کله موږ چې آر مشترک ونیو دوه مخرج دوه مشترک په داخل کې ونیو ساده مو کړلو A جمع B جمع C تقسیم پر دوه مساوي له نیمه محیط سره کېږي همدغه پر ځای مو نیمه محیط ولیکلو دواړه خوایم پر نیمه محیط باندې وشلې ځکه موږ د آر قیمت پیدا کوو د آر قیمت مساوي شو مساحت تقسیمي نیمه محیط باندې په دې ډول کولی شو اړیکه ثبوت کړو ان شاء الله تاسو به هم د مثلث محیطي او هم د محیطي دایرې د شعاع پیژندلو یا پیدا کولو سره آشنا شوي وئ لومړی موږ تعریفونه وکړل د هغو لپاره مو فارمولونه ولیکل د شعاع د پیدا کولو لپاره او فارمولونه مو جلا جلا ثبوت په لاس باندې راوړلو موږ د مثلث د محیطي او محیطي دایرې د شعاع پیدا کولو لپاره مسایلو باندې کار کوو مسایلو ته دقت وکړئ ګرانو زده کوونکو مسایل په دې ډول دي څلور سواله مې راهیستي دي لومړی سوال ته دقت وکړئ په لومړی سوال کې د محیطي دایرې د شعاع مقدار وختل د درې زولې راکړي دي د مثلثو لومړی باید د مثلث محیطي دایرې د شعاع مقدار د پیدا کولو لپاره هم محیط هم نیمه محیط او هم مساحت پیدا کو ځکه موږ اړیکه زده کړې وه چې آر مساوي کېږي A تقسیم اس باندې یعنی مساحت تقسیم پر نیمه محیط باندې د اس پیدا کولو لپاره لومړی باید چې موږ محیط پیدا کو محیط د مساوي کېږي یعنی پی مساوي کېږي A جمع B
جامع سی چې په تیر درس کې موږ تاسو په تفصیل سره زده کړیو نو پی به مساوي یعنی محیط 3 جامع 3 سانتی متر جامع 5 سانتی متر جامع 6 سانتی متر نو پی مساوي کیږي 6 5 11 3 ل 14 سانتی متر سره محیط په دې ډول لاسته راځي که چیرې وغواړو نسبي محیط پیدا کو نو نسبي محیط پیدا کول دپاره موږ زده کړی وو چې نسبي محیط مساوي کیږي A جامع B جامع C تقسیم پر 2 باندې یا P تقسیم پر 2 باندې نو P مقدار موږ پیدا کړو مساوي ل 14 سانتی متر سره ده تقسیم پر 2 چې مساوي کیږي ل 9 سانتی متر سره ده مساوي کیږي ل 9 سانتی متر سره نیمه محیط په دې ډول لاسته راځي د مساحت د پیدا کولو لپاره کله چې درې زولې معلومي موږ یو اړیکه زده کړې وه په دې ډول وه چې A مساوي کیږي S ضرب S مون پی A مون پی B مون پی C یعنی S مون پی A ضرب S مون پی B ضرب S مون پی C د دې اړیکې په اساس کولی شو مساحت په لاس باندې راوړو د محیط نیمه محیط او د مساحت د پیدا کولو دپاره اړیکه نو A مساوي کیږي نیمه محیط 9 ده یعنی 9 ضرب 9 مون پی A مساوي ل 3 سره د ضرب 9 مون پی B B مقدار مساوي د 5 او C د 6 سره مساوي ده ضرب او ضرب مون پی 6 د دویم جذر لاندې نو A به مساوي شي A مساوي کیږي او ضرب او مون پی 3 4 ضرب او مون پی 5 2 ضرب او مون پی 6 لیاو سره مساوي کیږي د دویم جذر لاندې کچيري 2 ضرب وکو 14 کیږي 14 ضرب 4 کو نو مساوي کیږي 14 ضرب 4 4 4 14 کې شپږ یو بکی یو 4 4 مثبت یو 5 یعنی شپږ 5 سره مساوي کیږي یا 10 ضرب کو 2 ضرب 4 8 ضرب یو بیا هم شپږ 5 سره مساوي کیږي یعنی مساحت مساوي ده ل شپږ 5 د دویم جذر لاندې سانتی متر سره یعنی په دې ډول لیکلای شو سانتی متر مربع دقت وکړئ کچيري وګورو چې د مثلث محیطي دایره د شوا مقدار په لاس راوړو همدغه مساحت تقسیم نیمه محیط باندې یعنی R به مساوي شي 5 د دویم جذر لاندې تقسیم 14 باندې سانتی متر مربع تقسیم سانتی متر که اختصار وکو یوازې بکی سانتی متر پاتې کیږي په دې ډول کولی شو مقدار په لاس باندې راوړو لومړی باید موږ او تاسې مساحت نیمه محیط او محیط د دې لپاره پیدا کړو چې نیمه محیط په لاس ترې راوړو او نیمه محیط مساحت د پیدا کولو یعنی د دوی د تقسیم څخه د محیطي دایرې د شعاع مقدار په لاس باندې راځي دویم سوال کې موږ او تاسې ته درې زولې راکړې دي د دوو شعاعو یعنی هم د محیطي او هم د محیطي دایرې شعاع مقدار غوښتلی ده په همدې ډول لکه څه ډول مو چې تیر درس کې یعنی تیر سوال کې لومړی محیط نیمه محیط او مساحت په لاس راوړو په همدې کې هم باید په همدې ډول عملی اجرا شي د محیط لاسته راوړلو دپاره
درې واړه زولې جمع کوو A جمع B جمع C یعنی 3 مثبت 4 مثبت 5 چې مساوي کېږي له 4 5 9 مثبت 3 له 12 سره. که چیرې وغواړو مساحت نیمه مساحت په لاس راوړو نو اس مساوي کېږي 12 سانتي متر تقسیم 2 چې مساوي کېږي له 6 سانتي متر سره. که چیرې وغواړو مساحت لاس ته راوړو نو A مساوي کېږي 6 ضرب 6 منفي A مقدار مساوي له 3 سره ده ضرب 6 منفي B له 4 سره مساوي ده 6 منفي 5 د دویم جذر لاندې نو A به مساوي شي 6 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 2 3 6 ضرب 6 د 6 د شو جذر مساوي کېږي له 6 سره د 6 د شو جذر مساوي کېږي له 6 سره. سانتي متر ضرب سانتي متر ضرب سانتي متر ضرب سانتي متر چې مساوي کېږي سانتي متر په توان د 4. که چیرې اختصار د جذر سره وکړو نو 2 بولې جذر سره اختصار شي یوازې بکی سانتي متر مربع پاتې شي. که چیرې وغواړو د R مقدار په لاس راوړو د دې لپاره موږ ځانګړی فورمول زده کړی چې R مساوي کېږي A ضرب B ضرب C تقسیم 4A باندې. په همدې ډول A مساوي له 3 سره B له 4 سره یعنی 3 سانتي متر 4 سانتي متر ضرب 5 یعنی 3 سانتي متر تقسیم 4A 4 ضرب A مساوي له 6 سانتي متر سره ده 6 سانتي متر مربع سره ده. سانتي متر مربع د سانتي متر او سانتي متر سره د منځ تللی شي 4 له 4 سره 1 ضرب 3 2 ضرب 3 6 نو یوازې به کې پاتې کېږي 5 سانتي متر تقسیم 2 یا په دې ډول 2.5 سانتي متر سره مساوي کېږي. که چیرې وغواړو R مقدارو یعنی د محاطې دایرې د شعاع مقدار په لاس راوړو نو بیا مساحت پر نیمه محیط باندې ویشو مساحت پر نیمه محیط باندې مساحت مساوي له 6 سانتي متر مربع سره ده 6 سانتي متر مربع نیمه محیط مساوي له 6 سانتي متر سره ده 1 سانتي متر سره 6 تقسیم 6 له 1 سره مساوي کېږي صورت کې 1 سانتي متر هم باقي پاتې په دې ډول د محاطې دایرې د شعاع مقدار په لاس باندې راوړلی شو. دریم سوال ته دقت وکړئ بیا هم 3 زولې راکړي دي د شعاع د محاطې دایرې شعاع غوښتلې ده. لومړی باید مساحت محیط نیمه محیط د مساحت پیدا کړو لکه څه ډول مو چې تیرو درسونو کې پیدا کړو P مساوي کېږي A جمع B جمع C یعنی 8 مثبت 9 که چیرې جمع کو د P مقدار به مساوي شي. دقت وکړئ او څه یو که چیرې نو ته ورکو لاس کېږي لس 8 شپږ مساوي کېږي له 24 سره سانتي متر په خپل حال لیکو. دویم که چیرې وغواړو نیمه محیط په لاس باندې راوړو نو پی تقسیم 2 باندې کوو نو ایس به مساوي شي 24 تقسیم 2 مساوي کېږي له 12 سانتي متر سره. که چیرې وغواړو مساحت په لاس باندې راوړو همدغه A مساوي کېږي 12 ضرب 12 منفي A یعنی او ضرب
12 منفي b یعنی 8 ضرب 12 منفي c یعنی 9 دی دویم جذر لاندې نو a مساوي کیږي 12 په خپل حال باندې ضرب 12 منفي او مساوي کیږي ل 5 سره ضرب 12 منفي 8 ل 4 سره مساوي کیږي 12 منفي 9 مساوي کیږي ل 3 سره دی دویم جذر لاندې 5 ضرب 4 شل ضرب 3 ل 8 سره مساوي کیږي 8 ضرب 12 دی دویم جذر لاندې یا داسې ویلی شو چې 3 ضرب 12 شپږدېرش 5 ضرب 4 شلو تر څو جذر ساده کو شپږدېرش شپږ ضرب شپږ لیکلی شو شل 2 ضرب لس لیکلی شو 4 ضرب شل 4 ضرب شل 4 ضرب 5 لیکلی شو 4 ضرب 5 نو لیکلی شو شپږ ضرب شپږ یعنی شپږدېرش جذر ل شپږو سره مساوي دا شپږدېرش له جذر سره خارج شولو یعنی که چیرې قاعدې جمع کو توانونه یې 2 کېږي توان د جذر سره د منځه ځي 4 2 په توان د 2 لیکو 2 له 2 سره یعنی 2 خارج ته ځي په دې ډول یې خارجولی شو 15 باقي په جذر کې پاتې کېږي 2 شپږ له 12 15 د دویم جذر لاندې په خپل حال باندې لیکو 4 ضرب 5 شل کېږي 4 که چیرې د جذر څخه خارجو له 2 سره مساوي کېږي شپږدېرش شپږ ضرب شپږ کېږي که چیرې له جذر څخه خارجو شپږو سره مساوي کېږي د 5 جذر په خپل حال لیکو یا داسې وایو د شپږدېرشو جذر شپږ کېږي د 4 جذر 2 کېږي ضرب 5 د دویم جذر لاندې نو کولی شو اوسې نیمه مساحت په لاس باندې راوړو چې د دې لپاره موږ فارمول لرو r مساوي کېږي a تقسیم s باندې نو لیکلی شو مساحت یعنی 12 ضرب 5 تقسیم نیمه محیط یعنی 12 سانتی متر مربع 12 له 12 سره سانتی متر له سانتی متر یو سانتی متر سره 15 د دویم جذر لاندې ضرب سانتی متر سره مساوي کیږي په څلورم مثال کې 2 زولې راکړې دي هم د محیطي او هم د محیطي دایرې د شعاع مقدار وختل ده لومړی باید د یو زولې مقدار پیدا کو د پیثاغورس د قاعدې په اساس کولی شو د زولې مقدار په لاس راوړو پیثاغورس ویل دي د قیم زولو مربع مجموع مساوي کېږي د وتر مربع سره یعنی سی مربع مساوي کېږي a مربع مثبت b مربع سره د دې اړیکې په اساس کولی شو د سی مقدار په لاس باندې راوړو نو لیکلی شو چې سی مربع مساوي کېږي a مربع یعنی 3 مربع مثبت b مربع یعنی 4 مربع سی بو مساوي شي سی مربع بو مساوي شي 3 مربع 9 مثبت 4 مربع 14 چې مساوي کېږي له 25 سره که چیرې له دواړو خواو څخه جذر واخلو نو د 25 جذر مساوي کېږي لی 5 سره د 25 جذر مساوي کېږي لی 5 سره نو سی مساوي ده لی 5 سره په همدې ډول لکه څه ډول مې چې تیر سوالونه درته ساده کړل لومړی محیط ورپسې نیمه محیط په هغې پسې مساحت پیدا کوي هم کولی شئ د محیطي دایرې شعاع مقدار او هم د محیطي دایرې شعاع مقدار په لاس باندې راوړئ چې د دواړو اړیکې ما په هر سوال کې صدا کړی دي یعنی هم د محیطي او هم د محیطي
د محیطي دایرې شعاع مقدار د دې او د محیطي د شعاع مقدار د دې اړیکې په اساس په لاس باندې راوړل شي. په څلورم سوال باندې تاسو کار وکئ. درس اسانه ده، یوازې قیمتونه دي فورمول کې وضع کول دي، په اسانۍ سره کولی شئ ساده یې کړئ. یو دوه سواله نور هم درته لیکم د فعالیت دپاره تر څو تاسو په هغې باندې کار وکړئ. په یو سوال کې 3 زولې معلومې دي، A زوله، B زوله او C زولې مقدارونه په ترتیب سره 5 اوه 8 سانتي متر دي. وایي تاسو یې د محیطي او محیطي دایرو شعاع مقدارونه په لاس راوړئ. د محیطي دایرې شعاع مقدار مساوي 9 ضرب 3 د دویم جذر لاندې تقسیمي پر 3 سره مساوي ده. د محیطي مساوي 3 د دویم جذر لاندې سره مساوي ده. واحد له سانتي متر څخه عبارت ده. دای څلورم سوال د فعالیت دپاره. پنځم سوال په دې ډول ده. یو قیم الزاویه مثلث ده، یو قیم الزاویه مثلث ده، د قیم الزولو مقدار په ترتیب سره 12 او 5 سانتي متر سره مساوي ده. وایي تاسو یې د محیطي دایرې د شعاع مقدار په لاس باندې راوړئ. کله چې تاسو همدغه سوالونه ساده کړل، دا په دې معنی چې تاسو درس په دقیق ډول زده کړی ده. یو بل مثال ته دقت وکړئ. د یوې شعاع مقدار یې راکړی ده له 4 سانتي متر سره برابر ده. وایي تاسو د محیطي دایرې د شعاع مقدار په لاس باندې راوړئ. مثلث متساوي الاضلاع مثلث ده. جواب هم درته لیکم. 2 ضرب 3 د دویم جذر لاندې تقسیمي پر 3 سره مساوي ده. متساوي الاضلاع مثلث په تیر درس کې موږ او تاسو وپېژندلو چې هغې مثلث ته ویل کېږي چې د 3 واړو زولو مقدار مساوي وي. نو چې د A مقدار مساوي له 4 سانتي متر سره په همدې ډول د نورو زولو مقدارونه به هم مساوي له 4 سانتي متر سره وي. کله چې تاسو ته سوال په متساوي الاضلاع کې درکړل شو، دا په دې معنی چې واړه زولې یو له بل سره مساوي دي. تاسو ته فقط د یوې زولې مقدار په لاس باندې درکوي. نور باقي باید تاسو په دې باندې پوه شئ چې متساوي الاضلاع مثلث هغې مثلث ته ویل کېږي چې د 3 واړو زولو مقدار یو له بل سره مساوي وي. یو څلورم سوال. یو زولې نه معلومه وه، د زولې مقدار ما درته پیدا کو، باقي 2 جزء وختل دي تاسو پیدا کړئ. څلورم، پنځم، شپږم سوال په دې باندې هم تاسو کار وکئ او قیمتونه په لاس باندې راوړئ. د دې جواب هم درته لیکم چې مساوي 6.5 سانتي متر سره ده. د هر سوال جواب می درته ولیکلو. کله مو چې دا جوابونه پیدا کول، دا په دې معنی چې تاسو درس په دقیق ډول زده کړی ده. یوازې محیط پیدا کول دي. په تیر درس کې موږ تاسو زده کړی وو چې د مثلث 3 واړو زولو مجموعې ته د مثلث محیط وایي. دویم نسبي محیط باید پیدا کړئ. همدغه محیط یې پر 2 وویشئ، نسبي محیط لاسته درځي. دریم مساحت پیدا کول دي. د مساحت پیدا کول موږ تاسو په تیر درس کې زده کړی وو. کله چې 3 واړه زولې معلومي، کولی شئ همدغه اړیکې په اساس باندې مساحت په لاس باندې راوړئ. کله چې نیمه محیط مساحت مو پیدا کو، یوازې قیمتونو وضع کول دي. قیمت گذری ده، یعنی په اسانۍ سره کولی شئ واړه سوالونه یې ساده کړئ. انشاءالله چې تاسو به له دې درسه یو څه زده کړي وي، ستاسو په ګټه به تمام شي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو
په پاک خدای سپارم.